tasu.lspacepakhtosarayast nori kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri. قدرمن اوریدونکو اوس هم زما همکار رحیم الدین اوریاخیل له افغانستان څخه د ټلیفون په کرښه ده لغت خبر په افغانستان کې د ورسته مهمه پیښو په اړه وورو. اوریاخیل صاحب سړی مشي په پیل کې مهرباني وکړه له اوریدونکو سره په افغانستان کې د ورسته مهمه پیښو په اړه معلومات شریک کړه. سلامونه خغلی بنیک صاحب تاسو ته او د اسپیس پښتو خبروري قدمونه اوریدونکو ته. خغلی بنیک صاحب لومړی موضوع ته چې د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې پر امید روغتون د پاکستان هوایي برید جنگي جنایت بلل او د څرنو غوښتنه کړې، خو بل ورته بیا پاکستان دا راپور رد کړی دی. بل موضوع هم دا چې افغانستان کې ورستیو ناڅاپي روغتون او سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. او رسمي مسله هم دا چې اوچا وایي د طالبانو د لاسوهنې لامل مرستندوی چارې له خنډ سره مخ دي. اوریاخیل صاحب تاسو ویلي چې پاکستان د بخښنې نړیوال سازمان یا د امنسټي انټرنیشنل راپور رد کړی دی. که مهرباني وکړئ په دې اړه لاوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ چې د بخښنې نړیوال سازمان څه ویلي و او پاکستان ولې دغه ادعا رد کړې ده. خغلی بنیک صاحب لکه څنګه چې ما مخکې پیل کې اشاره وکړه د بخښنې نړیوال سازمان کابل کې پر امید روغتون د پاکستان د هوایي برید په اړه یو راپور خپور کړی چې هغه کې ویلي د پاکستان د هوایي برید جنگي جنایت او د څرنو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان یو مفصل راپور په دې اړه خپور کړ. راپور کې ویل شوی چې دا هیڅ شواهد نه دي موندل چې وکي کابل کې دروغ د کسانو د درملنې مرکز د پوځي مخالفت لپاره کاریده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي په دغه برید کې ملکی تلفات اوختي او د پیښې د خپلواکي او بی‌طرفه څرنو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د پاکستان حکومت غوښتي چې په دې اړه پیپر او خپلواکي څرنو وکړي. اخو د پاکستان د بهرنی چارو وزارت بیا د بخښنې نړیوال سازمان د راپور ته خبرګون خوده او هغه رد کړی دی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان طاهر اندرابي ویلي چې د بخښنې نړیوال سازمان موندنې د حقوق کمپاین یو ارزونه ده نه قضایي پریکړه او د پولي اخوا د ترهګریزو پراخ فعالیتونه او امنیتي وضعیت لپاره غورځوي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ بیا د بخښنې نړیوال سازمان څېړنې مهمه بللي او ویلي دي چې دغه موندنې باید جدي ونیول شي او عملی اقدامات پرې وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د موندنو پر اساس د امید په مرکز د 2016 کال د مارچ میاشتې کې برید لامل لږ 209 کسان وژل شوي دي، خو طالبان حکومت بیا د شمیر پر اساس په دې برید کې د وژل شویو شمیر له 400 څخه زیات و. اوریاخیل صاحب تاسو دا هم ویلي چې افغانستان کې ورستیو ناڅاپي ورښتونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. که مهرباني وکړئ لاوریدونکو سره په دې اړه معلومات شریک کړئ چې ورستي بارانونه او ورستیو سیلابونو څومره کسانو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. خغلی بنیک صاحب افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو دغه څپه چې له تیر څو ورځې راپدې خو د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې پیل شوی ویل کېږي چې خلکو ته ګڼ شمېر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د دغه ورښتونو او سیلابونو لامل د ځاني او مالی زیانونو تر ټولو لویه کچه د نورستان ولایت په پارون ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې خلکو ته اوښتې. د معلومات پر اساس هلته د سیلابونو د راوتلو لامل تر دې دمه 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان شوي او ګڼ مالی زیان هم هلته خلکو ته اوښتی دی. ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان دی ویلي چې نورستان ولایت کې د وروستیو سیلابونو لامل 40 کسان مړ شوي او یو شمېر نور لا هم ترې تام دي. نوموړي ویلي چې د افغانستان په مرکزي ختیځو او سویل ختیځو ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو بارانونو او سیلابونو لامل ځانمن شویو خلکو ته د بشري مرستو رسول لړۍ هم پیل شوې ده. د طالبان حکومت بیا له سوداګرو او شتمنو خلکو غوښتي چې له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي او په دې سختو شرایطو کې د زیانمنو کورنیو ترڅنګ ودرېږي. اوریاخیل صاحب تاسو دا هم ویلي چې اوچاوی د طالبانو د لاسوهنې له امله مرستندویه چارې له خنډ سره مخ شوي دي. که په دې اړه جزئیات شریک کړئ او دا هم وایي چې طالبانو په دې اړه څه ویلي دي، آیا کوم غبرګون ښوولی او که نه؟ خغلی بنیک صاحب د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په دې اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. راپور کې ویل شوي چې یوازې په جون میاشت کې په ټول افغانستان کې
د بشري مرستو د فعالیتونو پر وړاندې لږ تر لږه 80 خنډونه ثبت کړي دي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو لاسوهنې د بشري مرستو پروګرامونو چارو پلي کېدل اغیزمن کړي او د ملګرو ملتونو د کارکونکو پر وړاندې تاوتریخوالی د مهم مرستو بهیر سخت زیانمن کړی دی. د اوچا د راپور پر اساس د طالبانو لاسوهنو تر ټولو ډېر اغیز د افغانستان په لویدیځو او سویلي سیمو کې د ملګرو ملتونو پر فعالیتونو کړي دي. اوچا په خپل راپور کې د غراض ویلي چې په همدې موده کې د مرستندوی او نړیوالو ادارو د کارکونکو پر وړاندې تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. راپور کې د غراض راغلي چې په دې موده کې طالبانو 4 ځله بشري مرستو ته د ښځو لاسرسي مخه هم نیولې ده. د طالبانو حکومت بیا د اوچا د دې راپور په اړه تازه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د بشري مرستو په پروګرامونو کې هر راز لاسوهنې رد کړې دي. ورېخل صاحب ډېر زیاته مننه چې دغه معلومات د اوریدونکو سره شریک کړه. مننه تاسو هم ښاغلی امیر صاحب. SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ.